محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین مخ کے آیاتونو کے دا خبره تیر شو چې کوم خلق په دنیا په زندګۍ کې هغه خلقو پس روان دي چې هغه د الله نافرمان دي هغه بيدینه خلق دي نو دغه اتباع داغي د قیامت پرز به پیدې ډېر ستومانه او دی به وی چې خدای ما یو ځل بیا واپس دنیا ته بوزه زه به د دې خلکو ملګرتیا بالکل نه کوم الله فرمایي بس دا خو اوس یو اټله فیصله راورسېده د دې نه پس اوس نور څه نشته نن درس کې دا خبره کوي دا 21 نمبر رکوع چې شروع شوه پدې کې دا خبره مونږ ته هي چې تدبیر منزل چې یاره ته به جون څنګه تیرې د جون د تیرولو هغه اصول هغه درته هي او پاغې کې لومبنې خبره درته دا کوي چې د دې خبرې تعلیم ورکوي چې انسانه ته به خوراک څښاک څنګه کوي د دې نه مخکې د الله د وحدانیت بیان وشو نو چې هر کله هغه د الله وحدانیت تعالی ذهن کې کلک نو وسره دا خبره درته هم وکړه او بیا هم درته کوي چې د تمام مخلوق روزي رسان چې دی هغه یو الله تبارک وتعالی دی دا خبره د ذهن کې راسخ کوي د دې نه مخکې دا خبره په مختلفو طریقو سره تا ته وکړه اوسې درته بیا بیا کوي بل پدې کې مشرکانو ملحدانو ته زور نه ده چې څنګه مونږه هغه وحده لا شریک طرف ته تاسو له دعوت درکو چې هغه بالکل یوازې دی او د یوازې والی باوجود د تمام مخلوق روزي رسان هم دی نو چې هر کله طاقت داغه پلاس کې دی روزي داغه پلاس کې دا عزت داغه پلاس کې دی صحت داغه پلاس کې دی هر څه چې کم دی اون شنیز عزت ذلت هر څه داغه پلاس کې دی نو بیا د دې رزق او د دې سيزونو د استعمال هدایت بم بیا د هغه ذات قبلول غواړي کنه که خیالو کې خبرو ته لک فکر وکړه یو سړی دی هغه داغه زوی دی کشر زوی دی بل معشوم دی د په تربیت کې د دل وې کړه دی او هغه هر قسم ذمہ داری د اغشت ده مې استاد جامع کپڑے پیزار تعلیم خوراک څخه هر څه ذمہ دار امستاد څه ضرورت یې باز در کوم پیسې والا او دقه کشر چې کم دی چې کم پیسې د لاس درازي هغه د پلار د تبع نه خلاف لګي دا پلار به سونه خپکی چې ګور هر څه زما دی دې زما خلاف لګي نو دقه چې کم دی چې الله رب العزت په حقيقي مانو کې روزي رسان دي او رزق تعالی الله درکې نو بیا به د الله د هدایت مطابق هم استعمالي یو ځلې حضرت
سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ودرید دی کې د هغه خبرو خلکو ته پکې جوابات دي چې کوم خلک د دې خبرې اډو پروا نه کوي لایف انجای کوي سړی دارا ته دی مولیانو ګرانه کړل دا استعمال او دا مې استعمال او دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا حرام دی او دا حلال سړی خو چې سب خپل مزاج چلاوه نو دې کې د هغه خلکو خبرو جواب درته اوس خي یو ځل حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ درې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پر دعا وکي او دا سه دعا وکي چې الله زما دعا قبلې ناشنا دعا هغه چې دا سه دعا راته وکا لکه زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه اغي مبارک چې وی حرم ته بیت الله شریف ته مخامخ شو نو د لوی خلکو لوی خبري هغه پښتو کې خلک وی پښو په خوب کې چمړي ویني کنه نو زمنګ د خلکو خوبونه بس خو زمنګ د حیثیت مطابق نو بس کله ټانګه په خوب کې لیدل او کله رړه په خوب کې لیدل او دا د لوی خلکو چې کم دی هغه ای مصروف کام نیک رہو تم تمام دن تا شب کو پاؤ لذت فردوس خواب میں وی په نیکو خبرو په نیکو کارونو کې خپل ورځ تیر کا وی په خوب کې به د جنت فردوس خواږه الله در نصیب کړي داغه مناظر به وویني بهرحال نو سعد بن ابي وقاص صاحب فرمایل چې صاحب ما تداس دعا وکړه چې زما دعاګانې الله قبلې نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې اے سعد د پاکو سيزونو او حلال نوړې خوراک خپل پوخ عادت کا چې یو سیس پاک می او حلال می الله تعالی بستا دعاګانې قبلې نو د دې آیات مبارکه مطلب دا دی چې الله فرمایي چې حلالا طیبه ټکه دې کې راغله دی یو خوراک د پاره دوه خبرې ذکر شوې دي چې یو دا حلالي یو طیبي اوس حلال څه ته وایي او طیب څه ته وایي په دغه درته اوس لږ وضاحت کوي د آیات مبارکه مطلب دا دی چې اے خلکو زما احسان مې یروي ما تاسو ته پاکیزه سيزونه حلال کړی دي پاکیزه سيزونه چې کوم سيزونه ستا بدن ته او ستا صحت ته ضرر ورکوي ستا عقل او هوش ته ضرر ورکوي نو هغه مې پتا حرام کړی دي مې پتا حرام کړی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې انسان مکلف دی مکلف څه ته وایي دی د قانون پابند دی لکه ماشوم چې داسې وړو کې ماشوم چې هغه نابالغ دی نو دی د الله تعالی د طرفه مکلف نه دی لکه نیولې نه دی دی مدته مرفوع القلم وایي او چې هر کله دی بالغ شي نو دی د الله تعالی د طرفه اوس نیول شو دی اوس مکلف شو دی ته مکلف نو وی که انسان دا پابندی نه قبلې او دی دعوت د دې خبرې کوي چې زه خو د الله بنده م او الله ته به زه رسېږم الله ته به زما دوستانه او تعلق جوړ شي نو وی بجای د دې چې دی الله ته ورسېږي دی به د ګمراهۍ او د کفر په تیارو کې پریوزي چې هر کله دی د دې قانون پابندی نه کوي چې کوم قانون دل الله را لېږلی دی لہذا قانون شکنی چې دا قانون ماتول د الله تعالی دا په خپله یو قانوني جرم دی دا قانوني جرم دی لکه تاسو به ځای په ځای لیکلي چې سړک کو توڑنا و کاٹنا قانوني جرم ہے نو د الله قانون ماتول دا قانونا جرم دی نو دلته د حلال او د حرام قانون بیانوي چې حلال سیز هغه دی چې د انبیاء کرامو په ذریعه سره هغه مونږ ته حلال ښودلی شوی دی او طیب هغه دی چې صاف او پاک حالت کې هغه استعمال شي یعنی یو سیز بنیادی طور چې دا سیز حلال دی بای دا چیلې ده دا حلال ده دا سپې دی دا حرام دی دغه په حلال کې تا ته قانون بیان کړ چې دا سیز به خوري او دا به نه خوري او په طیب کې درته وی چې ګنده حالت کې به نه استعماله چې استعماله نو صفا ستر حالت کې به استعماله او چې هغه ګندنی بدبودار ني ځکه چې د یو سیز د پاکیزګۍ د پاره دا شرط هم دی چې هغه سیز د پاک وي نو یو شرط پکې دا دی چې هغه سیز سره د بل چا حق هم نه تړل شوی الله بستا د پاره پاک ګرځي خبرو ته ور ډیر فکر کوي چې یو سیز به الله ستا د پاره پاک وي چې هغه کې د بل چا حق هم ستا سره نه پاغي باندې د غیر الله نوم نه غشت شوی هغه مردارم ني ځکه چې دې سره روحاني نجاست پیدا کیږي روحاني تیار دې سره پیدا کیږي چې تو مردار خوري
هغه سیزو خوري چې د الله نه علاوه په د بل چا نوم اخیستل شوي، هغه خوراک وکړي چې هغې کې د بل چا حق یا د غیر الله نوم پې اخیستل شوي، نو هغه او موږ ته خو کتابونه ډک دي که نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړو سره دا واقعه شوې ده چې خادم ور سره خپلو انتهایی لوږی وه، نو د لوږې په حالت کې زر یو نوړی وخوره، خادم مته ډوډۍ راوړه وي دا وخوری، یوه نوړی وخوړه، خو چې ویې خوړه نو د یوې نوړی نه پسې بیا وی هلکه دا دی د کوم ځای نه راوړه، دا د کوم ځای نه دی راوړه؟ وی دا چې زه چې کله مسلمان نه ومه نو ما به خلکو باندې منترونه چوف کوله او خلکو به ماله داسې خوراکونه او څیزونه پیسې راوړی، نو دا اوس دغه دی د مدینې نه راغلي وو مکې مکرمې ته، نو وی اوس دا چې زه رالم نو دی هغه زاړه یاداشت تازه کړه زما ورسره، چونکې زوړ تعلق و دی مشرکانو سره دی کافرانو سره، نو دی چې کوم دی نو ماله بحیثیت ملمه او هغه زوړ احسانات یې زما یاد کړه، نو ماله یې دا ډوډۍ راوړه. ورته وی و د الله بندنو ته ما ته غږ نه کوې چې دا هغې راوړه، او اوس خېټه خو تشه وه، نو وی صاحب وی بس وبس کل کوه او په مرۍ کې ګوتې ورکوه، هغه الټی کوه، اوس نوړی چېرته روځي؟ هغه خادم فرمایي د هغه نوم اوس زما یو شام صحابي دی، وی په الله مې دې قسم وي ما وی جوړ بس سا یې خېږي، وی سترګې یې راووتې او رنګ یې تک سور شو او بس یو مخ الټی الټی الټی، وی بالکل د بېهوشۍ غونته حالت پې راغی، هله وی په قلاره کېناسته چې هغه یوه نوړی راووته. نو دې تفسیر لیکلی دي چې یاره دام کېدی شوه چې ړومبې یې تپوس کړی وي، خو که ړومبې یې تپوس کړی وي او نه وه خوړلې نو د دې دا تقوا به دنیا ته نه وه ښکاره شوې. دې کې د الله حکمت دا تقوا بس ټیک شو، بس وی نه خوړه خبره خلاصه اړو چاته پته نه ولګېدلې، خو وی دا الله رب العزت د صحابو هغه تقوا دنیا ته ښکاره کړه، نو وی چې یوه نوړی یې پې وخوړه او بیا هغې سره کم عمل وکړو، دې ته ویلی شي تقوا. بزرګانو چې مقامات مونږ ته دي، مونږ خو منظرما هر څه زما مونږ خو که چا راله هر څه راوړو نو بس هغه د بجلیګر مولوي صاحب خبره هغه ټایم کې د اتانیز به وه، وایي که اتان یې راله څوک راکړي نو هم پې وله اته واړه جنتونه ورکوم، دا تپوس یې نه کوم چې اتانیز راغی د کوم ځای نه، که نه نو دقه خبره ده. بهرحال نو وی چې هر کله مردار سړی وخوري، پردې حق وخوري، غیر الله نوم پې اخیستې شوي، ده ته به روحاني تیاره پیدا شي. د مردار ځناور غوښه چې ده وی دا زهرالود ده، دا د صحت دپاره چې کوم دی تباح کن ده. دا کم ځناور چې حرام دي لکه فکر کوئ لکه سپي شو، ګیدړان شو، ازمري شو، خرو شو، داسې ګنده ځناور حرام چې کم حرام دي، دې باندې چې کوم ریسرچ شوی دی او تحقیق شوی دی، د دې په دې غوښو کې انتهایی چې کوم دی ګنده مواد پراته دي چې هغه د انسان صحت تباه کوي، انسان صحت ته ډېر غټ نقصان ورکوي. نو ځکه دین اسلام چې کوم دی هغه په موږ باندې منع کړی دی، موږ سره زیاتې نه دی کړی، هغه په موږ باندې منع کړی دی چې دا به نه خورئ. دا مفسر رحمت الله علیه د تفسیر معالم العرفان مفسر محقق مفسر دی، شل جلد کې تفسیر لیکلی دی، اوس وفات شوی دی او الله دې درجات بلند کړي. هغه وی یو کس مې ولیده چې هغه مردار مې وخوړ. مردار مې دا چې په خپله مړ شوی و هغه مې، نو چې په خپله مړ شي هغه به بیا نه خورئ، چې وینیسي او مړ شي نو هغه بیا ټیک ده، خو چې د مخکې نه مړ شوي یا په اوبو کې مړ پروتي یا په غاړه مړ پروتي نو هغه به نه خورئ. نو وی دغسې هغه مړې هغه راوغی هغه دغه شوی مردار شوی لکه او داسې خراب شوی وه، وی د هغه غوښه دونه خراب زهرالود شوی وه چې هغه کس وی هغه مړې وخوړه، د هغه کس هغه وینه ورسره ټول د وینې نه پیپ جوړ شو، پیپ جوړ شو او هغه سړی مړ شو، هغه سړی مړ شو چې هغه یې وخوړ. دین اسلام چې کم تعلیم درکړ د انسان ستا د پیدې دپاره یې درکړ، لیکن اوس جدا خبره ده. نو ورپسې فرمایي لکه په رشوت سره، په غلا سره، په سود سره چې مال راشي، نو اگر که ظاهري طور شکل د حلال وي، مثلا په رشوت یا په غلا کې یو سړي چاته ګډ راوسته چې واله دا مې دله راوسته، چیلې وله راوسته، غوی وله راوسته په رشوت کې، نو بنیادي طور خو اوس دا چیز حلال دی، لیکن په دې کې روحاني پلیتي اوس پرته ده، روحاني پلیتي پرته ده، نو حلال دی خو دا ستا دپاره اوس حلال نه دی، دا حرام شو، ځکه چې د دې استعمال به تا ته روحاني تیاره پیدا کړي، دا مه استعمالوه. لہذا حرام او حلال د قانون پابندي
دا ډېر ضروري ده. ګوره سلیمان علیه السلام چې د تمامي دنیا پیغمبر، د تمامي دنیا بادشاهت وسره حکمرانی د تمامي دنیا، او دومره احتیاط به کو چې څه چل به کو. تاسو ته ما ویلو چې پچې به جوړولې په خپله پچې، او هغه پچې به خرڅولې او په هغې باندې به چې کوم دی خپله ډوډۍ موډۍ ځان ته برابروله. زمونږ بادشاهان هم پچې خرڅوي که نه، خو پته نه لګي چې هغه کم قسم دي. د یو پیره صرف دغې کرسۍ ته ورشي که نه، نو بس هغه د نوسو دپاره بیا کافي ده، د نوسو دپاره هغه بیا چې کوم دی الله هسې فرمایي وتعز وتنزع الملک ممن تشاء، چې زما وغواړي نو په زوره ترې اخلم بادشاهي. نو مفسرین لیکي چې دې معنا دا شوه چې کرسۍ څوک د دنیا په رضا نه پرېږدي. دا اوس یې په رضا پرېږدي؟ دا کوم حال دی په دې وطن کې؟ وی کرسۍ څوک په رضا باندې نه پرېږدي. الله وی زه دې په زوره بیا والم، نو بس بل په مسلط چې دغه په هغه زوره دی. الله دې زمونږ په وطن رحم وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی حرام خوري، یو دا خبره دې ته فکر وکړئ، کوم سړی حرام خوري یا کم سړی د نور د خطو په وخت کې اودي، لکه نن سبا چې زمونږ عام ځوانان ښه فخري انداز سره وي. زه خو 12 بجې پاسم، هغه ورځ یو بې غیرته راغی 12 بجې وي، مې لکه راځه څه ډوډۍ به وخورو. نه ما خو اوس د سهار هغه ناشته وکړه، د سهار ناشته مې اوس وکړه، او داسې په فخر لګیا و. یاره بس ناوخته پاسو، ناوخته پاسو نو د سهار ناشته وکړو. مې بې غیرته انسانه، مستانه خو هغه خنجر خو وختي پاسي، څومره بې خونده خبره ده. او اوسني هلکان خو زه حیران یم چې خفه کېږو به نه د هلکان، دې ته به زوره نه م زه کوم. ځکه زما خو دا کشران هم دي، بچي مې هم دي، هر څه دي، خو ډېره زیاته ځواني یې کمزورې شوې. ډېر موږ سره اسمبلی کې چې لږ اسمبلي اوږده شي د سارې، لږ نعت ویلی شي او بل څه پکې به غرب هلته یو لک راپرېوځي، غرب هلته بل راپرېوځي. یا مالکه دا خو به موږ کشمیر ته لیږو. مې دا کم که نو هغه یو خو بس بیخي داسې دي، نو هغه پلار یې پخپله وي بس موبایل ته ناست دي. نو مې بس دغه ټول ورځ دا پاپړ یې خورا دا چې مې دا هغه وي سل پاپړ د یو لوړ نه به موږ مشرانو هندوان یادوله، هغه زمونږ ځوانانو نه جوړ شو سل پاپړ د یو لوړ. بیخي چې کم دی نو ځوانۍ یې کمزورې شوې. ځان کې ځواني پیدا کوي چې په دې وخت کې مانځه لپانه سي، په دې وخت کې تهجد لپانه سي، په دې وخت کې ذکرونه کوي. نو بیا چې د عمر 80 کاله ته ورسي، 80 کالو ته ورسي، نو بیا به کوي. نه دا خبره یمر ساری تو کٹی عشق بوتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ټول عمر دقه سے تیر شو، اوس بجې کم دی نو بس دا خو چې بیا وی در جوانی توبه کردن شیبه یې پیغمبری، گرگزاده هم پپیری میں شوت پرهیزګر. ځوانۍ کې چې کم دی نو عبادت پیغمبرانه خصلت دی. وی هغه څه خو شرمقم چې زوړ شي او بوډا شي او ښکار نشي کول، نور ته وایي زه ګورې ښه سړی یم تاسو ته غږ نه کوم. دا د خپلې یارې نه بیا وایي چې هسې نه دي را باندې راشي. نو یو دا خبره. نو حضرت فرمایي چې کم سړی د نور خطو په وخت کې دی اودي، نو وی داسې کس به په نیکو کارونو کې به ده ته ډېره سستیا پیدا کېږي، او په خرابو کارونو کې به ورته چستیا پیدا کېږي. خرابو کارونو کې د ګناه په کارونو کې به ډېر ایکټیو، او په نیکو کارونو کې به ډېر سس پسي چې په دغه ټایم کې دی خوب کوي. وی ډېر زیات چې کم دی داسې وی ډېر قبایل، مثلا بنو ثقیب، بنو خزاعه، بنو عامر، بنو مدلج وغیرہ، دی د خپل طرف نه چې کم دی څاروي حلال او حرام ګرځولو، لکه بحیره، صاحبه، حام وغیرہ دی حرام کړو. الله دا ټول رد وکړو چې حرام او حلال چې کم دی دا به د خدای د قانون پابندي. دا اختیار ما پیغمبر لوم نه دی ورکړی چې بس دا ستا خوښه ده چې کم زناور حلاله او کم زناور حرامه، نه دغه به د الله د قانون پابندي. د دې نه علاوه حلال چې کم دی دا د حلن نه اوته دی. دا ټکي حلن اصل معنا چې کم دی د دې اصل معنا هغه غوټه کولاول دی چې کوم سیز د انسان لپاره حلال شي، گویا کې دا دغه لپاره الله تعالی دا غوټه کولو کړه، دا پابندي تی اوچته کړه. سهل بن عبد الله فرمای چې د نجات لپاره درې سیزونه ضروری دي چې انسان په کامیابی کې درې خبرې ضروری دي: حلال خوراک، فرایض ادا کول، او د سنت اتباع کول. حلال خوراک، د فرایض پابندۍ سره اتباع کول، د سنت فرایض ادا کول، او د سنت اتباع کول. او لفظ د طیب چې کوم نه معنا ادا ده چې پاکیزه،
چې کوم څه شرعي تور حلال دی نو هغه به داسې طریقې سره استعمالی چې ګنده حالت کې به هم نه استعمالی، صفا سوتره حالت کې. مفسر فرمایي چې نن ترقي یافته دنیا ده، وی استعمالی به ګندونه او ځان لم ترقي یافته نو مرکړه د نور خلکو مت ترقي یافته ویل. تاسو ګورئ دی چین ته د نور خلکو ته خنجیران خورا، پیندخان خورا، سخورا دا ډېر زیات ترقي یافته ملک دی، ډېر اډوانس ملک دی. په داسې ترقی دی لعنت وي چې هغې د خوراک په چل هم نه پوهېږي چې څه یې وخوړ. نو د استعمال په څیزونو کې تا ته اسلام د دې خبرې اهتمام کړی دی، لیکن هغې د حلال او د حرام تمیز خو نشته. اسلام د دواړو خبرو اهتمام ورکړی دی چې ظاهري صفایي دا به هم کې قرآن هغې ته طیب ویلی دی او حقیقي پاکیزګي هغې ته حلال ویلی دی. اسلام چې کم دی د کسب معاش دپاره دغسې اختیار نه درلود چې څه دې خوښوي هغه کوه. هغه ټولې لارې بندې کړي دي چې په هغې سره د چا د کمزورۍ، د چا د مجبورۍ، د چا د غریبۍ نه ته ناجیزه فایده نه لې. هغه لارې اسلام تا باندې بندې کړي دي. لیکن زمونږ ویدانن معاشي تباهي ولې ده چې مونږ دغه الهي نظام خپلولو ته تیار نه یو، د دغه الهي نظام مونږ نه خپلو. زه بس دا یو آیات به ووایو، دا خبره لکه دغه شبه دا نور به انشاءالله بیا سبا وي. تاسو ترجمې ته خیال وکړئ. یا ایها الناس، ای خلکو، د یا ایها الناس ته فکر وکړئ. یعنی الله فرمایي چې کوم قانون درته زه بیانوم دا ګورې زه صرف د خپل مسلمان دپاره نه بیانوم، ای تمامي دنیا انسانانو ستاسو د ټولو پکې پیدا ده، ستاسو د ټولو پکې پیدا ده. یا ایها الناس تمامي دنیا انسانانو ته دا خبره ده. کلو خوره مما د بعضې د هغې نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبه، حلال او پاک چې طبعي طور مغه ښکلې صفا سوترهیه او هغه چې کوم دی د بل چا حق نی، هغه حرام زناور نی. ولا تتبعوا، او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. د دې نه مراد هغه ګناه ده چې هغې کې د شیطان غولول شامل وي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې مثال په طور یو سړي دا نظر ومنه چې زه به خپل زوی حلالومه. وی یو سړي نظر ومنه، وی زمونږ په وخت کې د یو سړي حقیقت کې یو سړی و، وی هغه دا منښت وکړه چې زه به خپل زوی حلالوم. حضرت مسروق رحمت الله علیه ته وی پته ولګېده، وی هغه ورته وی چې ورشه دې قمقل ته ووایه چې چیلې حلال که چیلې. د الک ذبح کول دا خطوات شیطان کې راځي، دا د الله تابعداري د شیطان تابعداري کې راځي. دا هغه چیز نظر منل چې هغه د شیطان په خوشحاليږي، هغه نظر پورا کول او هغه منل حرام دي. هغه به نه کوي، نظر پورا کول بالکل ټیک دي او چې هغه د شریعت سره ټسل نه خوري. ولا تتبعوا، تابعداري مکوي تاسو خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. انه بشک دا شیطان چې دی لکم ستاسو د پاره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. نو زمون خدا ته نږدې دوستانه ده ورسره چې دشمن ښکاره دی. چرته چې کم دی منګه خو چې شیطان خفه کېږي خو بیا موږ خفه کېږو. نه 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 دا خبره نشته. الله بار بار وایي چې انسان ګورې قرآن مې درته ډک کړی دی چې انه لکم عدو مبین. نو بیا به وایي چې خدای دې شیطان ماله دوکه راکړه، شیطان دوکه راکړه. نو ما ته ویلي نو چې دا ستا دپاره دشمن ښکاره دی. د ده تابعداري مه کوه. زه دې ځای پورې ډېر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله. یا ایها الناس، اے خلقو، کلو خوره مما بعض د هغې نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا، حلال او پاک. ولا تتبعوا، او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. انه بشک دا شیطان چې دی لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد. زموږ علما فرمایي چې کومې خبرې د معاشرې سره تعلق براه راست ساتي نو هغه تاسو لږ وضاحت سره بیانوي چې دا خپله م اصلاح وشي او د نورو خلکو م اصلاح وشي. الله دې زموږ اصلاح وکړي، الله دې زموږ اصلاح وکړي. اللهم آمین. اللهم ارحمنا وارحمنا، اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين
اللهم اغفر لنا واغفر لمحمد. بیمارانو ته دعا وکړي، زمون کور کې لکه بیماری ده، دعا وکړي چې الله پاک له صحت ورکړي، الله دې صحت ورکړي. ټول بیمارانو ته چې چا په کور کې بیماران دي، ناری نه دي، زنانه دي، واړه دي، لوی دي، الله ټول ته صحت د نیک عمل لپاره ورکړي. صلی الله علیه وسلم. جزاک الله. خدای پاک هم خوشاله کړي.